اصل خبر اصل کې ده چې علماء دیوبند ته الله تعالی یو ناشنا مزاج او یو ناشنا مقام ورکړی دی او دارالعلوم دیوبند ایو داسې محکمه ده چې الله تعالی د دین د هر شعبې حفاظت د دین اخیسته ده. هغه که د جهاد شعبه ده، هغه که د تعلیم او تعلم ده، او هغه که د تبلیغ ده، هغه که د تصنیف او تالیف ده، هغه که د خطابت او د تدریس ده. هر محکمه ته هر شعبه خدمت الله تعالی د دارالعلوم دیوبند او علماء دیوبند څخه اخیسته ده. ما تخفنا الأستاذ محترم وقت لي فقيه أو محدث شيخ الإسلام مفتي محمد تقي عثماني صاحب أدام الله ذله علينا على دلیل هغه فرمایي چې یو زلزلہ تقریبا 12 کاله وړاندې عراق ته راغله. په عراق کې د شیخ عبدالقادر جیلانی رحمه الله تعالی زیارت ته لاړ. هغه په مزار باندې چې کله حاضری وکړه هغه نو ورسته ماته معلومه شوه چې دلته وړه لویه مدرسه هم شته. هغه مدرسې ته هم ځلاړ. مدرسې ته چې کله لاړم هلته ماته د معلومات هم وشول چې دلته یو ډېر لوی معمر شیخ موجود دی چې ډېر عمر رسیدا دی، به زیات د ژوند لویه حصه په علم او تعلیم او تعلم کې تیر کړی. زه د هغه زیارت ته ورغلم، هغه سره ملاقات وکړ. هغه ته پوښتنه وکړه چې کوم ځای نه راغلی او څه کوي. ما ورته وویل چې زه د پاکستان نه راغلم او هلته زموږ مدرسه ده، هغې کې زه تدریس کوم، مدرس یم. ده راته وویل چې کوم کتابونه هلته درس کوي. ما ورته کتابونو نومونه اخیستل شروع کړل. کفیه ده، شرح جمی ده، شرح وقایه ده، حسمی ده، شرح تهذیب ده، قطبی ده. دا علوم موږ هلته تدریس کوو. نو چې دا خبرې په اورېدو سره هغه لوی شیخ معمر شیخ تقریبا په ژړا شولو چغه وکړه او چې سبحان الله تاسو څومره خوش قسمت خلک یې، څومره خوش نصیب خلک یې تاسو. الا تر اوسه تاسو په مدرسو کې همدغه علوم تدریس کیږي او دغه علوم تاسو وایي او شاګردان در نزد کوي او زموږ په علاقو کې زموږ په دغه ملکونو کې وطنونو کې دغه علوم نه پېد شوي دي. دغه علوم د سامریانو معراج د وجنه دغه علوم بالکل ختم شوي دي چې د هغې د وجنه زموږ په علم کې هغه عمق نشته، زموږ په علم کې مثبتوالی او ګرفتوالی نشته. نو حضرت شیخ صاحب دا فرمایي، شیخ الاسلام صاحب تقي عثماني صاحب دامت برکاتهم العالیه، چې دا ټول زموږ د دارالعلوم دیوبند او د علماء دیوبند برکت دی چې د هغوی د هلو ځلو په وجه باندې الله تعالی موږ تاسو ته هغه نظام د تعلیم او تعلم هماغه شانته برقرار وساتل چې کوم اول سر نه شروع چې هغه په وجه باندې زموږ په علماو کې الحمدلله په علمي اعتبار سره ډېر عمق وي. روس تقریبا په ټوله دنیا باندې خپل وخت مطابق تقریبا یو قسم قبضه کړې و ده د هغې په وجه باندې مختلف علوم بالکل نپید شول. کتابونه هم پکې ورک شول، علماء ورک شول، کتابونه هم پکې ورک شول. ولیکن د علماء دیوبند برکته الحمدلله افغانستان کې، پاکستان کې، هندوستان کې، بنگلاديش کې، انډیا او نور څومره ملکونه دي، هایلند دی، تایلند دی، سریلانکا، د ټول ملکونو الحمدلله همغه نظام، همغه کتابونه، همغه ترتیب او همغه حال باندې جديد چې کوم افغانو دا ټول زموږ د کبیرینو د اخلاص او د الهیت او د هغوی د حل زل برکات دي چې مونږ ته نن خپل قران او حدیث او زموږ فقه په همغه طرز باندې ورسېدل چې کوم زموږ اسلاف او د صحابه کرامو نه رسېدل او صحابه کرامو ته د حضرت صلی الله علیه وسلم نه رسېدل. الله تعالی دې زموږ د علماء دیوبند په عمرونو کې برکات واچوي او چې کوم وفات شوي دي الله تعالی دې هغوی په قبرونو باندې کروڑا او رحمتونه نازل کړي او په جنت الفردوس کې د اعلی مقامات ورنصیب کړي. الله تعالی دې موږ ته هم د دوی په نقش قدم باندې د تللو توفیق را نصیب کړي.